اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې بسې کمرې ته دن نشي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د دریم او د څلورم سوچ کې هغه ته هم دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله یې ستاسو عمل شي. وخت تېر شوی دی، اوس داسې کولی شي چې دویم دریم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته. دا لکان چې کېني که نه یو بل سره دوه نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي، بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره مړه شي هغه ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي، دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا یم. دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چیرې سور شوي غوږونه یې تک سره شوي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دلته چې را دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که چې دا چې یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشینکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابېږي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالى عونهم. دې ته پک کوي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي، الله لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء، هغه غلام مرئی وینځه چې ځان آزادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما آزاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دې دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف، او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو، څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه لرې ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشره دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس په الحمدلله دا مسله سره کې کمزوري شوې غوندې کېده، خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته، کله به د ماما په کور کې غریب پروت دغه به دیره کې، او کله به د تره په کور کې پروت، او کله به د نیکه په کور کې پروت. او د زړه نه یو الله خبره ده، زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول چې چلې نه دا بده خبره ده سنپاولو نه، دا کار نه دی کول پکار. ته چې ور دا واده وکړو د نکاح دې ولو تړلی ولې دې ولو تړلی خو چې هلک او جنۍ دې یو بل سره ملو شي نو اوس دې ته به څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کې نه ولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو 3 ورځې دا 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوې ده چې یو ورځ ته خبره راغلې ده، خو بیا به کوم هغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرولو ته به څه ضرورت دی؟ وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې وي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی، نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی، دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی، د هغه په دې خفه کېږي نه. نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي. مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه کوي نه وي مېلمانه که په دغه ورځ ناشي څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته ور دننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېم ارادې ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې بزن خپل کې کوم حدود چې د شریعت دي دا غنه باوړي نه. او ما په تیر شي درس کې دا مسله بیان کړو چې ځینې خلک د واده په ورځ باندې حرام کارونه کوي باغې ځان خپل کې او جنیل په کار چې ځان سکی ځان خپل کې. الله سبحانه وتعالى په قران کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دي خزو باندې حق ته در شاند دي خزو هم په دي سړو باندې حق. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترجمه چې کله به درس وکړو او کور ته بدنته نه د کور سره دروازې کې وي پټکي خپل برابر کو لاسونه ولهم د کلو بدی وختو کې وي سو لګیره برابر کړ. دا شاګردان چې ورسته پوښتنه کوي چې کور ته روزانه دا چرکه تولې دا چرکه هغه ته ویزه ډیره پر کوم چې خپل احکارم چې نه وشم ځکه چې زما د اصل کېږي او زما همیشه د خوخه د چې زما خزمات به دي حل کړه مخامخ شي خپوري نو دې به دا غین د خوخه یې نو چې سره وردن شي د خلینې د سوارو بینځي نو واده په شپه نه سوار لګوري تازه او وردن شي او د خې سره کینی او د جیب نم د نسوارو بینځي ا د ګوتو نه په کوم ګوتو کې چې نسوار لګوري دا غینم دغه لاس دې په دې خزمانه ورګي دغه نه غسخابي نه غي دلارش ها چې دې په دغه شپه وردن شي او خله اسقاپ اسقای غاغونه تک زیړي او د خې سره کینی او هغه په دغه باندې اولنې د دې سړي د خله هغه وګموري کوم چې اسقابي نه راځي دې به د خاون څخه خوش دا اول ورځ نه غریب دا حال دا خپل د سټ کړي دی واده دي نجيبه مخه نور ورځ راشي چې به د غریب ګورې سهار دا شان زنانه له بکاري چې بدغه ورځ باندې ځان سنبال کې او ځان تیار ساتي خپل خاون ته خپل شریعت په حدودو کې دنه چې د الکسن کمرې درایشي او د جنې نظر ولګي او د خوښ شي تاسو ته پته شتي د دې اولنی نظر ګرډي غټ اثرې اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثرې نسن چې د الک په جنې نظر ولګي جنې په الک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي د دې ژوند به مغه ډېر د الله په توفیق سره ډېر خرواني خو چې د الک په جنې نظر ولګي او هغه ځان سنبال کړي نه او په عام حالت نه د بدر زړه تور شي یا الک په دغه حال کې رقم چې ما بیان چې نسوارو چونډې لګولې او یا سیګریټ اسکري او د خلینې د اسخاب بند لوخړي رواني او دغه سره بکټ کې نه سي دغه بدی شي چې دا ولې ورځې نه بدی شي به مخ کې وسره مخ کې به دغه سره زړه نه لګي نه ولې کار بدو بل بدا کارو کې چې کمرې ته ورځنه شنو سلام بواچي دا طریقه د شریعت کمرې ته ورځنه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه ولدي جواب ورکړي ځینې خلک دا وی جاهلان وی په خزه باندې څوک سلام نه چې سره کمزور ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وی زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتی دی او پاتې چې څومره غیرت نور له بچا کې نشته د الله نه ورسته غیرتی انسان او په مخلوقاتو کې غیرتی مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه افشو السلام سلام خوري کوي کله واده پښپو کو نور وځي کو ته ذکر دي سلام واچو ته چې وردن شوي ته وی السلام علیکم دې سلام سم ته دې سلامتی دی پتا دې خزل دی او امان ورکو چې مانی یریګم ته په سلامتیا کې زماده طرف نه او الله بس ته په واده کې برکت واچي چې ته شروعات ګور په شریعت په کار باندې دیو نو چې کړه د نور شي نول بدوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې خیر سره پارام کړي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دي څوک د واده په شپه باندې د زناور په شان کورواله نه کې چې بس کمرې ته ورخاره کیږي ځنه زناور جوړ کړي نه ته کینی راځي سره د ځان باندې نه جوړي چې څنګه وردن شو ډایرک بس کورواله شروع شي ته سلام واچي د خیر سره به خبرام کینی خبر کړی طریقې سره او د غیر سره به خوږی خبري شروع کی او غوړه طریقه بدای کې بده غوړ ځان سره خواږه سويسي په جیب یا په کمره کې د بیوزي کې خودي او به دا په دغه ور په دغه شوونه غیره په خپل لاسونی په خله کې ورګي څه خوان وکړي او دا خزه به د دې سړی نه څومره متاثر شي په څو چې متاثر وي شي کنه غلی ناسي لکه دا مسله چې سره شي نه غالبا ټول ودونه کړی د دې خزه وسومره د دې زړه کې به د خوند پر یو څه چته اول راتلو سره ګوره ماره په خله کې دا مټای راکړه دا چاکلیټ راکو خو دا به وی چې دا خوند خو په روان مستقبل کې هم ډیر خساتي یو اثر به وشي ها جنیلم په کار چې یو هدیه گیفت یې خو دې چې لکه کمرې ترې خبره ترې شوې دولم د خپل طرف نه شي ور کې هم څه خوشاله شي ورورو
دا غي سره خبري شروع کی او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سم چې کوم شپه باندې 20 نه بسیتو نو ما تیار کړی و 20 نه ما تیار کړی و او رسول الله سم ته می تیار کینولې و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دغه په خوا کې کېناست او بیا یې سجده کو رسول الله صلی الله علیه وسلم لوخه ورکو د پیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیو وسکو او به په خپل لاسونو غیر ورکو چاله ورکو عائشہ رضی الله عنها نو هغه خپل سر دې کته کو شرمېدا ځان په دغه ورشپه باندې جره شرمېږي نو یزو ته قار شو او زه ته قار شو مو دې چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوخه نیولې ته چې سر دې کوز نیولې نبی هغه لوخه واغستو هغه پیو وسکو او در رواني چې څومره مسلې زه اوس بیانوم کنه په دې کې بدن وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی د رسول صلی الله علیه وسلم دا زموږ شریعت او کدا مسلې ما واضح کړی ان شاء الله زموږ د شریعت نه مجاهد ختم شي چې څو پوری دا پټي نو یې سنت کی او دا کومې طریقې چې د ځخین کې بدی د عمل کو ان شاء الله واده به کامیاب واده نه ته وسې جوړ کی اول به د خزل سور کی بیا به د سره پارام کینی په دغه سره خوږی د مینې محبت خبرې شروع دي چې کینو په نصیحتونو سره شي زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو روان دي چې کینی بس د تقریر شروع کی زما د مور پلار به خیر ساتي زما د ورونو خیر ساتي زما تر زمون نجی ماما زمون نجی کاکا زمون نجی دا صحیح ده نصیحتونه ته کوم دا نه نصیحتونه مکو صبر وکړه نوی دا نوی جنیدا عمر به کمی یریږي د ګروپ پیډه کینو سره خبرام خوږی خبري شروع کړه دا ول د تقریر شروع نو دا غي سره خبرام کینی بیا د ناشتي یو طریقې مثلا تاسو سره کیناستي نورو په دې خبرو کې ته دغه پلاس مې لاس کې دغه پلاس مې لاس کې دې سره هغه مینه محبت هغه کوم ماحول چې دغه خزيتي او دا خزه به هم په دغه کې شي چې زما د خوند په ما مینده او بل د چاګې ته بتړي سنجیده سره ښکار شي په سنجیده خو چې کله د تکینی اول خو بغیر سلام نه وردن نشي چې څنګه وردن نشي دا به کې نشي چې خواږه سره د خزې لور کې دا به کې نشي بس خې سره بکینی ته د شکارو چې زما د مور پلار به دې سخت عزت کې خدای او عزت دی ونه نو زبر سره دې شالو کوم چې سره کړه نه به د کور کې به دې زېنی او طلاق کړي ونه دا ودا ورني شپې ته ګورو ته به طلاق خبرې کې او زبر دی و او زبر دا کوم دې څه ته ضرورت څه دا غي څه ته خوږی خبرې شروع کې په خطرې قوانین بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی طریقه مونږ ته قولي دا وغه دا چې کړه خپوره غب شپونه کې دی شو نو دا غینه بعد د پکای دی چې دوی 2 رکعاته مونږو کی او د خپل نوی ژوند شروعات په سبا نیو کی په منځ باندې دی ژوند کې به ډېر سخت برکت او دغه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي او سید مالک ابن ربيع دې حدیثونو کې دا مسله راغلي چې په کوم ورځ باندې سړی په کوم شپه باندې سړی په خزي بسي ورشي نو په کار دی چې دیم 2 رکعاته مونږ کې او دا خزه هم 2 رکعاته مونږ کې تاسو څه ګمان دی په دغه وعده باندې او څه سوچ دی چې هغه د منځه نشورو شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابی کنه وي دا به کامیابی دغه چې شروعات د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ باندې وشي او بیا چې دغه ټینګ د بری سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما دا وعده د ژوند و شروع کی ته به برکت واجب ته مال طاقت راګي ته مال توفیق راګي څومره کول ژوند به د دې سړي د بده غرض باندې د کار کول پکار دي دا غینه بعد کبل پرز د خزیله د کوروالي دعوت ورکی او خزي وته وی چې نه ځکه چې خزه په د غرض باندې ناشنا خزه ګور پر دې خزه راشي د رسول سلام راوي لازم پای باندې روي نو کبل پر دې خزي دې منکو چې نن بنکو نو دې وسکه خپل به راټینګ کړی نه په دا ټیم کې به دې حالات ته وګوري چې د خزه پرو کې دا په یره کې دا هیڅ خبره نه کړي یو شپه د واده د ولنې شپه چې د بغیر د کوروالي نه تیر کی پس دې ځان غره کې دې ته سنجیده انسان او خيار انسان ګوري او خيار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالات سره چې گزاره کوي او داغه په حالات باندې پويږي د مخامخ سره اوس په یره کې دې په دې سره एकदम په ما بصیراله او एकदम زما کور درځه خیر زما گزاره وکړه
نو که دوله دعوت ورکو او هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده. ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره، دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی د زناورو په شان چې एकदम ډز او کوروالی شروع شو. نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یي چې هغې دپاره به کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي. ځینې کسان وایي چې د شیخ سره نه کمې خبرې کوي، دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو. علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره، نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایدې ښیي ورته که نه ښیي ورته. دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي. په دې باندې کتابونه لیکلی شوي د ساول پیر موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو، که څوک په خفه کېږي څوک په خوشحالي. نو د کوروالي د مخکې مقدمات دي، ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلوي، د یو بل سره لاس لګول، یو بل سره ګپ شپ لګول، یو بل ته نږدې کېده، لږ مزاح کول. که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې، ښځه سړی وخاندې، دې سره به دا حالت ښه برابر شي. بلکې شریعت څه وایي دروغ حرام دي چې وایي د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي. اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي، دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره، دریم ښځه او خاوند. او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه. خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت دپاره خو به څه نه څه وایې که نه. نو اوس دی دې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ. ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو؟ دروغ. اجازه شته ووایه خیر ښه دی ورته ده ووایه څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه یې دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېرو. دروغ یې ووایي. د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي. خیر دی وایي هېڅ خبره نه. جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګوره څه کېږي. داسې یو خبره یې وکړه. یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځې دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو زه به مړه شم. دا خبره ډېره کوي دا ښځې، که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې په مینې یو څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه بیا وروسته وایي ښه دی چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم. نو بیا خبره څه شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم. دا خاون اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی، سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې ومې کټ کړی در وایي نو هغه ته به ووایي 10 روپۍ راکړه. په 10 روپو باندې هغه به دې شي بېعزته کړي او قار کړي. نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو. نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی. ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی، هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موجود یو بل سره دا خبرې اترې کوي. نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده. د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي. اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیه. الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم، پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی. نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم، بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم. دا دوا به ووایي خو زه دواګانې یادې کړي. او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکړې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته او شیطان د هغه نه لرې ساته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که دوی له الله بچی ورکړو
نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکول. څومره غټه فائدې د معمولی ورغه ته کې دوا ده. دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نصیب د شیطان او په حفاظت کې داغه نه محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې وسړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی په کې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې وي باندې دلیل څه دی؟ الله وی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي ولا ځکه ماته څه څه مخکوي چې څوک بدانوي چې شیخ صدا مسلوري بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي خزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي ولا نه کدی د شاده طرف راځي. د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې د دبور کې کورواله کوي، د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي یا د مخې طرف نه کوي یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس چې کومه طریقه ده جایز ته په شریعت کې. او پای کې وته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت وي ما پای کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن ته د بوتانو عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتابو. نو د اهل کتابو بزان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه دا غوښره کتاب. نو ډېر مسلې به د انصارو د چانه زده کولې، د يهودو نه زده کولې. او يهودو کې دا مسله وا چې هغه به د خې سره کورواله په دې طرف باندې کو، په دې سیډ باندې وکړو، یعنی د خزي باغ طرف ته مخو او سړي وسره کورواله کوي. وایي چې دې کې خزه پټي خزم پټي او سړی چې دې ښکاری نه خزي ده. نو دغه طریقه د انصارو اجازه کړی و. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو هغه کې دا طریقه نه و، بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خزي سره کورواله کوي. کله چې انصار د دینه خبر شو نو هغه ته خبر ډیره غټه ښکاری شو، خاطر شو خو سره دې کورواله کوي تاسو د طریقم کوي دام کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. د خپل فصل لږ څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. ها په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس مخ کې ته بیرو منو شکر وباسي چې مسله ته دې واضحه شو. یو دا ده چې خزه خاوند د یو بل عورت له لاس ورلې شي او کنه نو د کې هیڅ حرج نشته، بالکل ورلې شي. خزه او خاوند له الله اجازه ورکړي چې د یو بل نه څنګه پیدا او خونه غستې شي واخلي سوی دا کارونه کوم شریعت ورکړي دا مخکې روان دي. د خونه غستې او طریقه دا ده چې سړی د خزه عورت له سورلې او خزه چې د سړي عورت له سورلې نه دا جایز دي. یا د دې ته پوښتنه کیږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس خود د دې سینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم متخکي، حالانکه شریعت د دینه منع نه کړ، بلکې دا سړی دغه زینا خون او مزي اغستې او څنګه چې دا سړی دغه زینا خون او مزي اخلي دغه شان د خزي ته هم خون او مزي دا وته ملويږي د دې کار دلاس، دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې خزي ته لغړ نشي کته او خزه خاوند ته نشي کته کړی چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی بچی لاندې پیدا کېږي او د ښځه خاوند هم لاندې الله به دغه مرض بیا راولي او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقې اخیستی شي او د خون د اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوی د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دي.
دلته اوس دوه مسلې په دې کې دنه راځي چې کپړې موشته شي ټوري او دویم د چې یو بلته کټې شي دا اوس مسلې دي چې د عوامو په دې ځل کې پرتی خو تاسو نشي کولای او زم خیر دی تاسو کوي خود ادب په طریقې او تاسو د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي ادب نه کوندګي او د علماو نه د تاسو نه کې حرج نشته و چې سره د مثال کې موږ دي شي وای او کې دي شي پمن کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي د دې مسلې نه خبر نه او سره به دنه خورو چې دې مسلې چې د اجازه توې نو خبره کړې دي اجازه توې نو خبره او دا غي اجازه وو خو د ته تاسو د دې تاسو نه او که تاسو کړی دی جاهل نه کړی نه هو چې ویلي چې دا مسله خو شي چې خزه خاوني وبلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده خا دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي دغه یو څو صورتونه دي او هغه دا اولنې شکل دغه دا چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه من راغلی د رسول الله په حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبرها هغه شی ملعون دی او لعنت پیری کوم شی چې د خیز سره د شاده طرف نه کورواله کوي او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچ به کړی او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خیز سره د دبر د طرف نه کورواله کوي رب العالمین چې یو شی حرام کیږي اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړی د وخت ښه خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده نو په کوم کې چې ته نقصان نه وي په اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي دا د حرام دي نو دبور کې کورواله کول حرام دي نور د دبور نه هر قسمه مزي غسته ده د جایز دي سب کورواله نه من راغلي چې دغه ځکه ورخي سره جماع نه کوي دویم چې کوم جماع حرام ده دا چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي تاسو کورواله کې دا حرام کار درشن د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې دا هغه حرام دی ها د حایزي زنانه چې کله په زنانه باندې حیز بیماری دا غیر من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی دا نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به وسره نه کېږي دا مسله غلطه دي وي چې په خځې باندې کله بیماری راشي دا غینه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی بینه غینه بزن بالکل لري ساتي دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خځې نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله باندې کوي دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي ای لامبل او د ضروري او کنه دا غینه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنی ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه په کار چې جنې ته به نقصان ورسي یا په لکه نقصان ورسي د ځینې الکان اول پر ول دغه نعمت الله ورکینه غنیمت په ډیر خو ګولې د دې سره چې دې الکتم نقصان ملوي او د جنې ته هم نقصان ملوي حدود کې دنه چې ته پته ولګي اوس کې دې چې تا کې طاقت دی جنې کې طاقت نه دغه لحاظ وکړه بلکې مو خو دا وي چې قبل پر د خزم منکی چې نن ما سره کورواله مکو یریږي نو د خاوند په کار چې غلی شي بس اصله څنګه نه چې په اول شپه باندې وسړی کورواله کې ډېر پیری وکړ نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړیو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکه د دې درې درجې د ټولو غوړه درجه لري چې غسل وکړي غسل دیوکی او بیا دې به دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نه دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو بچاردان رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کې او به په دویم پر چې د کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي د دویمه درجه او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل کی نه ولم بي او نه چاردام کی نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز خو غوړه طریقه ده چې غسل کی که غسل نشي کولای چاردام دیوږي او که چاردام هم نه کوي نو ګناګاری دي نه خو غوړه طریقه څه کړه غوړه طریقې پرې خدا دلته دا مسله ده ساتي چې د ځینې کې څه به د چل کوي چې سحر پاسي
او دا د بغیرتوب غټه نښه ده. الله دې موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسې نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري. ما خو دومره پیري پرون کوروالی وم، هغه نور ورته هم داسې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه. دا خو ډېر تکړه وو، دا خو د دې شو د دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا وایي، ما ورته دا وایي. اعوذ بالله. دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دا ښځې مبارکې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا وایي، ما ورته دا وایي. نو ښځه هغو ته قصې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارکې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملاو شو. نو وسایل خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا وویل او ما ورته دا وویل. دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته. خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه. هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي. صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث دی چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به بګیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږدي، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي ښځه خاوند به که دغه ټیم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري سهار دی چې هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت په ښه زیات شي. په دې ځای ودرو که نور مخکې به بیان کوو کله ټیم را کوي څو مسلې بیان کو کنه. دې ته ډېر د ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی ښه ورته خوشحالي. او که یو ګنټې مې نور بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږې اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو ښه ډېر اوږد بیان وکړو، موږ سهار کار لځو، موږ مزدوري لځو، دغې لځو او دې ته ښه خوشحاله ناسي. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ. تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ. الله تاسو له طاقت درکړي. که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه. او که نه طاقت ته سره نه نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخاندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده. او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته ده، تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښوي، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما واده وکړو. د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی او د هغه سړي پلار د هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې. نه ده بیا واده وکړو چې لکه زما د دې خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره یې واده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو. وایي پېغلې جنې سره دې وکړو که نه کونډې سره دې وکړو. یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو. رسول ورته فهلا بکره
نوی جنې سره به دې واده کړه، پیغلې جنې سره واده کړه. ولې؟ تلاعبها وتلاعبک، تا سره به لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې. ځکه ته ځوانه لکې اوس تا مشره ښځه راوستې، نو صحیح ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو، هغه مشرې کوم ځای کې لوبې ورځي. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی تضاحکها وتضاحکک، ته به یې خندولې تا به خندوله. که دا جنې کشره نو ګورې دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي، یو بل سره مزاح کوي. چې د ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم، د کومو چې خاص کر د کومو د بریتونه چې ویني ستاسې ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستې، په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستې. تاسو خو یو روټیني کار کړی، روټیني دې ته روټین وایي. واده لازم دی، واده یې وکړو، بیا بچي پیدا کول لازم دي، هغه یې وکړو. خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغو ته میلاو شو، هغو ته میلاو نه شو. ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري، ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي، او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي. صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي. د دې څه مقصد شو؟ ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوي، په مزدوري کې، په مکتب کې ناستې، دفتر کې ناستې، یا مثال کې دیاړۍ له تللی څه کار کوي او په زړه کې د یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم، چې کور ته به کله ځم. خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچتي چې د کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي. نو دې خو څه پیدا نه شو. د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو. د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي. چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو، مذاق ته ورسره کوو، خوشحاله دې ساتله، نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي. او یو دغه طریقه ده کومه چې عامه روانه ده. نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی له سره ما، ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی، خبرې هغه نه کوي، ګپ شپ هغه نه لګوي، نورې څه پیسې هغه نه کوي، خو دغه پروت دی او دا ورته ډوډۍ وړي غریب، او دا ورته کپړې وینځي، او دا ورسره خدمت کوي، او هغه دغه شان چې بد ګوري کړه مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګي، وي دې سره سره سپک کوي. چا ویلي دې سپک کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ګپ شپ لګولې دی، مذاق به ورسره کوو، هغو سره مینه محبت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی، د امت سردار دی، د پیغمبرانو سردار. بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزل وته، نو په لاره کې څنګه چې منزل وته په لاره کې یو بیبي مخې لراله، هغه خپل کړه او منزل لار کړو. په دغه لیک ټیم کې رسول الله خپل بیبي سره کړه، هغه خپل کړ دي ماحول ته سره خیال د سوره خپل ماحول چې سړی د کور نوځي او خزي ته خزي زراړه او د الله په امان او خپل کې وځي، د خزي سوره خوشاله شي او به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې الله د الک زر ته زر راوړي. دغه چې کله اخلاق دوره خپل، خو چې کله د کور نوځي هغه خبر نه دی، کور د دروازې له یو درز ورکی او لاړو ته بدمعش ته ورسې، او بهر غریب چې د چرنګ نشي کوله په کور کې بدل کمزوري باندې بدمعشي کوي. دا د کمزوري ملو شي د بس باغې باندې بدمعشي کوي او تناسته د الله نه ویریږي. او که خپل ژوند دا موقع ګوري دغه ته مې دا کم چې ودونه کړی دي هغه ته دا موقع وشتي خپل ژوند په یو خطر خشور وکي او د ژوند نه مزي واخلي. په اخر کې زما یو خاص نصیحت وي، هغه الک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنې ته چې هغه واده روان دي یا واده کیږي، به هر څوک چې زما د بیان او هغه ته زما د نصیحت ته چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنې په کمرې ته ورشي او د جنې نه غلطي وشي نو هغه ته په غټ نظر مه ګوره. ولې؟ لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کې چې د شپه به ګورې څنګه دغه شان د دې جنې په زړه کې هم دا سوچ پروت دی، هغه سره اسمان نه راکوشي. دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بالکل به نه راولي. ځینې کسان چې کمرې ته ورننه کېږي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا ضرور سره مشوره کوي د ملګرو سره دا به څه طریقې هغو ته مثلا ورشه او شریعت چې د تصویري په هغه طریقه عمل وکړه، انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشته، ستا ژوند چې د هغه به خوشحاله. دا خبره درته مو کوم چې د کوروالی اله انسان له خوند ورکوي چې کله د انسان مزاج هغې ته جوړ شوی، چې کله د انسان مزاج صحیح هغې ته جوړ شوی. اوس یو سړی دننه ورغی کمرې ته درز 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 د سینې څه کي درزي او د ښځې سینه هم څه کي
درځي او په دغه ټیم کې دوی کورواله شروع کو دا کورواله به دوی له خون ورکی خون ولا نور بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي وبوس کی خواږه سي وګري دغه نه بچي گپ شپ نه بچي به شروع کی دوی له کورواله هم دا ولا خون ورکی او دغه نصیحت خو مونږ ټول د کوچي د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزه ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل مکه چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزه ځان سره په چکر وباسه او ټول څه دا وایم کوم چې دلته نه است مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورو دی کار شوکتي په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي ته خپل ژوند دې تیر کوو ځکه خبرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګورو سره ملوي دم یو راته چې پلانیږي تم چکر ولګو بری چې پلانیږي او زموږ په کور کې سم دي قانون نه پېښیو چې چا مجال سوچ خبر هوې کړه نیمه ورځ په دې ځای باندې کټه کې خو دا خبره می جوړ کړو مور ته خبر ورمخکې کړه تانه کې خبر وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ مرګ ډېر سخت مزاحي انسان بیمار دي چې په خطر کې نو ته وي چې زدا خزک بوزم غریب څنګه شي ويو صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي صحیح ده بوزي بچي بوزي زړه څخه خوشاله شو چې دا دې مال دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایي بما چې زموږ د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړوي بما ته وي چې دا الکان وسرم بوزو د خويندې وسرم بوزو بما ته چې چیرته مې زموږ چکر نه توبه په دې کور کې زوی سره ناشته چې تر اصله بهر مولېږي زه خو د خزه دې لپاره بارته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زدي ته د زړه خبرو وکم یو ځکه چې د روټي وخورو یو ځکه چې د چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وی دغه سره بوزوي الکانو بوزو چې رکیم بوزو دا کار بیا سره بوزي دیرو پورا پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا مې چې چرته نو یا ورشو دور به مې سره وینا کړی نه نو اوس هغه په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډا بوډۍ شي چې کله به مري دومره څنګه شي لګي دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وایي نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډا د بوډۍ مري چې دې خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې چې بوډا بوډۍ الله دې مروږي جنور کې چې دې غریب کې دنیا نه چھوټي شي لاړ شي خدای راوړه دا ژوند نه مزي ونه کړی زما ټول ته نصیحت ته مشران ته چې الله نه ویریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د ته موقع ملایويږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق خیال وساتي دا خزه ځان سره روانه کا چکر ورکا سمو چې ست طاقت وی ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته کې دا ته د زړه خبرو کې او زړه ته دې خبر قسم خورم چې ست د ژوند چې وسمره مزي کنه دا مزه وته چې د ویوزي کې نه راځي